زما شیشه کاری چې رانه چرته ورکه شوه. ګوره ګوره سمې وموندل، ګل تک سور ځلیږي. داسې لګي چې نن مې ډېره شاد و. دا یو ډېر چشتا ګل ده، دا په نورو رنګونو کې هم زرغونېږي. آیا داسې څه ساینسي ثبوت شته چې نن به تورې شاوي؟ نه، داسې څه ساینسي ثبوت خو نشته، خو نن خپله ځون آسې خوشقسمته ارلاګي. داسې لاګي چې زما قیمتي شیشه همیش دپاره ورکه شوه. ژوړه ما قدرت په بله دیر کې. آیا ته په رښتیا داسې فکر کوې چې ګل د خوشبختۍ نښه ده؟ او ولې نه؟ ودې اورېدل؟ خېټه مې وژېده، ګرګرای وایي. او څه غواړي؟ که اوس ګزرې وه یا بیرې وه او یا شلغم او ډېر خوند به یې کړی وه. د دې ګل په اړه څه راته وایه که نه؟ ها، زه به خپل کتاب اول ګورم. دا وګوره دلته لیکلي دي چې د دې ګل ګبین ډېر خوږ وي، ډېر ښه خوشبو لري. واه جي چې ګزرې وي او ګبین وي ډېر خوند به کوي. او ها، مخکې ښه واوره، ګبین ته شات هم ویلی شي. د شاتو مچۍ د ګلاب ګل څخه شهد اخلي، نه د ګلاب پاڼې نه. بیا د ګلاب شات یا تری شات ډېر ګټور وي او په بېلابېلو درملو کې کارول کیږي. لکه مثال په توګه د پوستکي پلنه، د اعصابو آرامولو دپاره او ټوخي دپاره هم کارول کیږي. ډېره مننه، زه اوس چارته بار ګزرې غواړم. واو ګزرې دي. څه وشل؟ راځئ چې میرو سمیندل. دغه دي، راځئ چې ټول صفات ووګو.